د ماشين برخه یا د الټراساوند ماشين پارټس. الټراساوند عموما یا مجموع کې په درې برخو ویشل شوی ده. فلا یا پارټس اف الټراساوند موږ اول پروب یا ترانسډیوسر دی یا ارې دی. کچا ورته پروب ویلیم صحیح ده، کچا ورته ترانسډیوسر ویل صحیح ده، کچا ورته ارې نوم واخستان صحیح ده. یعنی پروب ارې ترانسډیوسر د درې واړه یو نوم دی. که چیرته مثلا راپور کې یا مثلا تاسو یو ځای کې ارې سره مخ ده په دې معنی چې د پروب معنا ورکړي، یا ترانسډیوسر سره مخ ده په دې معنی چې پروب معنا ورکړي، یا تاسو د پروب سره مخ ده هم درې واړه یو معنا ورکړي. بل کمپیوټر دی یا کیبورډ ورته وي، بل سکرین دی یا ټي وي مانیټر ورته وي. یعنی که ټي وي مانیټر چا ویلم صحیح ده، کچا سکرین هم ویل صحیح ده، کچا کیبورډ ویلم صحیح ده، کچا درسبانو کمپیوټر ویل هم صحیح ده. لکه موږ پروب ترانسډیوسر وره یو معنا او دې د څنګه چې کمپیوټر او کیبورډ دا بل برخه ده او سکرین او ټي وي مانیټر بل برخه ده. چونکه درسبانو د سکرین نمخ کې د کمپیوټر او کیبورډ نمخ کې تر ټولو لومړی بحث په پروب یا ترانسډیوسر ارې باندې بحث کوو. پروب ارې یا ترانسډیوسر خپل پروب دا د هغې وسیلې څخه عبارت دی چې د انرژي یو شکل په بل شکل باندې بدلی او دا پروب د الټراساوند د زړه حیثیت لري. څه معنا؟ موږ چې خپل صوتي انرژي په برقي انرژي او برقي انرژي په صوتي انرژي باندې بدلی. دا همدغه پروب برکت دی چې کله تاسو معاینه کوئ، دغه معاینه چې کله تاسو ناروغ ته کوئ الټراساوند معاینه، نو دلته دغه د کیبل الکتریک کیبل پورې برق راځي. چې کله د پروب ته راورسیږي د کې یو رقم کرسټلي مواد چې هغه د پیزو الکتریک مټیریل وي. دغه پیزو الکتریک مټیریل خصوصیات دا شی درڅ چې د خپل برقي انرژي په صوتي انرژي باندې او صوتي انرژي په برقي انرژي باندې بدلی. څه معنا؟ موږ وایو چې پروب فرض مثلا دا کوم لین چې راغلی، دا کوم لین صحیح ده، دا کوم لین چې راغلی صحیح ده، دا کوم لین چې راغلی او دینا درسبانو دا پروب دی، څه شی دا پروب دی. دغه لین دغه دیزي پورې دا کوم لین چې درسه دې پورې دغه درسه برق راځي. څنګه برق یا موږ وایو چې الکتریک برق راځي. خو دلته چې پروب ته راورسېږي دا برقي انرژي په څه باندې بدلېږي؟ دا برقي انرژي په صوتي انرژي باندې بدلېږي. په څه باندې بدلېږي؟ په صوت باندې بدلېږي، صوتي انرژي باندې بدلېږي. زما په خبره پوه شئ؟ یعنې د پروب برکت څه شی دی؟ پروب کې موږ وایي خپله پروب دا د هغې وسیلې څخه عبارت ده چې د انرژي یو شکل په بل شکل باندې بدلېږي. معنا دا چې برقي انرژي د پروب په واسطه باندې په صوتي انرژي باندې بدلېږي او صوتي انرژي د پروب په واسطه باندې په برقي انرژي باندې بدلېږي. موږ وایو چې دا کیبل پورې برق راځي، نو دلته دغه پیزو الکتریک مټیریل پروب کې یو رقم کرسټلي مواد دي چې څنګه دې ته راورسېږي دغه برق په څنګه باندې بدل شي؟ په غږ باندې بدل شي. بیا دا غږ چې کله د انساجو ته لاړ شي یا بدن ته لاړ شي، بیرته دغه غږ راوګرځي. چې کله پیزو الکتریک مټیریل ته راشي، بیرته دغه غږ په څه باندې بدل کړي؟ برق باندې بدل. یعنې صوتي انرژي باندې صوتي انرژي په څه باندې بدله کړه؟ په برقي انرژي. برقي انرژي په څه بدله کړه؟ په صوتي انرژي باندې. دا د چا برکت و؟ دا د پیزو الکتریک مټیریل د خپله کرسټلي مواد چې پروب کې شتون لري. بل موږ وایو راسمانو چې خپله دغه څپه چې کله فرض مثلا د یا دا ویبس یا ساوند یا دا څپه کله چې پروب نوځي او په جسم باندې ولګي، هغې ته موږ پلس ورکړی او چې کله د ارګان نه یا جسم نه بیرته راوګرځي هغې ته نوم ایکو ورکړی. نو دلته چې دا انرژي صوتي انرژي په برقي باندې او برقي انرژي په صوتي انرژي باندې بدلي، دې ته خپله موږ څه وایي؟ پروب وایي. او دغه پروب کې یو رقم مواد پیزو الکتریک مټیریل دی. دغه پیزو الکتریک مټیریل وظیفه دا ده چې صوتي انرژي په برقي او برقي انرژي په صوتي انرژي باندې څنګه کوي؟ بدلوي. بل درسیانو موږ وایو چې پارټس اف ترانسډیوسر دی یا د پروب د برخو نومونه دي یا پارټس اف پروب دی یا پارټس اف ارې دی. د پروب د برخو نومونه څه شی دي؟ خپله ترانسډیوسر کرسټل دی. د ترانسډیوسر کرسټل نه مراد دلته خپله پیزو الکتریک مټیریل دی. پیزو الکتریک مټیریل یا ترانسډیوسر کرسټل دې نه مراد پیزو الکتریک مټیریل دی چې دغه صوتي انرژي په برقي باندې او برقي انرژي په صوتي انرژي باندې بدلېږي. بل میچنګ لیر دی. دا خپل یو لیر یا طبقات دي. په پروب چې کله ته وسپړې خلاصې کړي، بیا تاسو انشاءالله ویډیو اکسا شوم هغې کې به وګورئ. دا پروب چې کله خلاص کړي، داخل کې یو لیر دی، یو طبقات دي، هغې ته میچنګ لیر وایي.
دغه کرسټلونه چې دي د پیزو الکتریک مټیریال د پاس ربړ نه لاندې موقعیت لري، اما کوم طبقات چې پکې دي هغې ته بیا میچنګ لیر وایي. ډمپینګ مټیریال خپله یو داخل کې د پروب یو رقم مواد پکې دي هغې ته ډمپینګ مټیریال وایي. او ترانسډیوسر کیس دا کوم پوښ چې دا پلاستیکي پوښ دی او دغه پوښلی څه ورته وایي دا پروب دې ته ترانسډیوسر کیس وایي. او بل الکتریک کیبل دغه د برق چې کوم مزه یا تار ورته راغلی ته الکتریک کیبل وایي. صحیح ده؟ ګوره یو خپله ترانسډیوسر کرسټل یا پیزو الکتریک مټیریال دی، میچنګ لیر دی، ډمپینګ مټیریال دی او دې تر څنګ ترانسډیوسر کیس او الکتریک کیبل دی. ترانسډیوسر ټایپس یا ټایپس اف پروب یا د پروب ډولونه یا ټایپس اف ارې د دې ډولونه څه شی دي؟ مجموع کې موږ پروب په مجموع کې خبره کوو، عموما کې سب ډیویژن کې مجموع کې موږ پروب په دوه ډوله ویشو، یا مجموع کې موږ ترانسډیوسر په دوه برخو ویشو، یا مجموع کې موږ ارې په دوه برخو ویشو. پروب په مجموع کې یو ته اکزوپروب وایي، بل ته اندوپروب وایي. اندوپروب موږ وایي چې دا د هغه پروب څخه عبارت دی چې بدن داخلي برخو ته ننوځي او فریکوینسي 10 میلیون هرتز د فریکوینسي وي. 2 میلیون 10 میلیون هرتز د فریکوینسي. د سمانو اندوپروب موږ وایي چې کله سرې غاړې ته پروب داخل کې ته اندوپروب نوم ورکړو، یا موږ وجانه محبل ته داخل کې، یا موږ مقاط ته پروب داخل کې ته اندوپروب وایي. معنا دا چې دا د هغه پروب څخه عبارت دی چې د انسان د بدن داخلي برخو ته ننوځي. صحیح شو؟ لکه ایزوپاجل پروب موږ وایي چې دا خپله مرۍ یا سرې غاړې ته ننوځي. ریکټل پروب یا موږ وایي مقاط ته چې کوم پروب ننوځي دې ته ریکټل پروب وایي. بل وجنل پروب دی موږ وایي دا خو په تاسو په لپاسه په یو کس باندې نشي کېدای، مجبور ته به یې وجانه کې ورته ږدي تر څو کوم اپاس شي یا کوم مثلا پاثولوژي هغه تاسو ته په ګوته کړي. ریکټم کې موږ ځینې امراض دي تاسو د کنویکس او لاینر پروب نه استفاده نشئ کولی، مجبور یې تاسو څه شی وکړئ، مجبور یې تاسې ریکټل پروب ورته استعمال کړئ تر څو هغه آفت یا هغه پاثولوژي څه وشي ډیټیکټ شي. دا د اندوپروب ډولونه ایزوپاجل پروب، ریکټل پروب، وجنل پروب. بل د ایکزوپروب ډولونه دي. ایکزوپروب کې موږ وایي چې هغه پروب څخه عبارت دی چې د انسان د بدن سره په تماس راځي، پوستکي سره په تماس راځي. صحیح ده؟ لکه موږ وایي سیکټر پروب یا کارډیک پروب دی، بل موږ وایي کنویکس پروب دی یا مهدف پروب دی، او بل لاینر پروب یا خطي پروب دی. دغه درې واړه جلا جلا تشریح کوو چې مثلا سیکټر پروب باندې کوم یو ارګان ګورو، کارډیک پروب یا په دې باندې کوم ارګان ګورو، په کنویکس پروب باندې کوم ارګان ګورو، خپله کنویکس پروب څه ته وایي، لاینر پروب څه ته وایي، د لاینر پروب باندې کوم ارګان نه ګورو. دا ان شاء الله په آینده لیکچر کې وایو. دا د نن ورځې درس تر بیا عمله ښه وخت. السلام علیکم.